سلامونه او نیکې هیلې. قدرمنو که تاسو چېرته کې د ګوګل غږ اسسټنټ، د هی ګوګل یا د اپل سیری اسسټنټ استعمال کړی یا لیدلی، نو ستاسو په ذهن کې به دا تپوس راغلی چې دا ولې صرف په انګریزۍ ژبه کې کار کوي او په نورو ژبو لکه پښتو کې کار ولې نه کوي. د دې وجه دا ده چې په نړۍ کې چونکې انګریزي ژبه د ټول نه زیاته ویلی کېږي او لیکلی کېږي، نو د هغې کې ډېر زیات مواد یعنې ډیټا شتون لري، او چونکې د دې غږ پیژندو سیسټمونو د جوړولو لپاره د ډېر زیات مواد یعنې ډیټا ضرورت وي، کوم چې په انګریزۍ ژبه کې د مخکې نه موجود دي، نو په دې وجه باندې د دې په انګریزۍ کې جوړول د نورو ژبو په لحاظ سره ډېر آسان وي. خو بیا موزیلا فاونډیشن چې د خیر ښېګړې یو شراکت یا اداره ده، هغو د کامن وایس یا عام غږ په نوم باندې یو پروژه یعنې پروجیکټ جوړ کړو. د کامن وایس یا عام غږ هدف دا دی چې د انګریزۍ او د نړۍ د نورو ژبو په منځ کې موجود دا ډیجیټل تقسیم ختم شي او د نړۍ هر ژبې ته د غږ پیژندو سیسټمونه جوړول داسې اسان شي څنګه چې انګریزۍ ژبه کې دي. نو اوس د دنیا د ګوټ ګوټ نه رضاکاران د خپلې ژبې غږ یعنې ډیټا په موزیلا کامن وایس یا عام غږ کې شاملوي او د خپلې ژبې په پرمختګ کې حصه کوي. نو د دغه رضاکارانو د هلو ځلو په بدولت په موزیلا کامن غږ کې خواوشا 100 ژبې شتون لري، خو له بده مرغه پښتو پکې شامله نه ده. نو موږ هم د پښتو د شاملولو لپاره خپلې هلې ځلې کوو او ستاسو نه د مرستې خواست کوو. که تاسو پښتو ژبه لوستلی او ویلی شئ، نو مهرباني وکړئ زموږ سره خپله مرسته داسې وکړئ. تاسو زموږ سره مرسته داسې کولی شئ چې په سکرین چې کوم لینک ښکاري، دا لینک مو په ویډیو ډسکرپشن کې هم ورکړی دی، دې ته به تاسو لاړ شئ. نو تاسو ته به د پښتو یو 15 جملې یو نه پس بله راځي. تاسو دا جملې په خپل اواز کې ریکارډ کړئ. مهرباني وکړئ دا ډاډ ولرئ چې ستاسو هاوشا کې شور نشته او د فکرو یا جملو په ویلو کې منځ کې ډېرې اوږدې وقفې نشته، لکه څنګه چې زه کوم اوس. هوښیار نه خطا وځي، چې خطا وځي غاښونه یې غبرګ وځي. اوس به زه د مایک بټن ووهم. هوښیار نه خطا وځي، چې خطا وځي غاښونه یې غبرګ وځي. زه چې دا ووم نو ما ته بله جمله په خپله راویسته. دغه شان به زه د یو نه دویمه، دویم نه دریمه 15 جملې ریکارډ کړم. قدرمنو چې کله تاسو 15 جملې پای ته ورسوئ، نو تاسو ته به دلته کې دا بټن راشي، یا د دې خوا ته به ورسره دلته کې یو باکس وي چې هغه وایي چې تاسو موږ له دا محرومیته حق راکوئ چې موږ ستاسو په غږ کې دا اواز ریکارډ کړو. په هغې به کلیک کوئ، د هغې نه پس به په دې بټن کلیک کوئ، نو دا به ستاسو دا غږونه محفوظ کړي یعنې سیو به یې کړي. لکه څنګه چې زه پرې اوس کلیک کړم، نو هغه ما ته میسج راکړو چې کلیپونه پورته شو یعنې سیو شو. ستاسو د وخت او د پښتو د ملګرتیا ډېره مننه.